نعمتونه د الله نشتا خود دا امت چې په غمکار باندې معزز شوی دی د قران دا من یوجد کړي دا اقامت من نه کړي نو الله طرف نه ودی انعامات کې نه یي ولا یزيدن او خامخا زیاتای الله تعالی کثیرا ډیر وتا منهم د دوینا ما هغه انزل چې نازل شوی دی الیک استا طرف ته من ربک استا طرفنا څه شی زیاتې د دوی طغیانی و کفر او کفر فلا تاسا بس تم غمجن کېگا غم مکوا افسوس مکوا علی القوم الکافرین په کافر قوم باندې یعنی هغه ته تکلیف ورسی هغه تکلیف باندې خپکیږي ما ان الذين بشکا کسان امنو چې مؤمنان دي والذین او کسان هادو چې يهوديان شوي دي والصابئون او صابئین صابئ ویل کېږي په دین کې نوې کارونه راوستون کیته هر هغه سړی چې الله تعالی دا دین دی په دې کې نوې خبره راو باسا او دیو جناب دوی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هم صحابي ویلې د مکی قریشو چې ګنده زموږ په زړو دین کې نوې طریقې راوېستي او دینه مراد ابراهیم علیه السلام هغه قوم هم دی هغه هم دی هغه په دین کې نوې طریقې راوېستلې نو درې خو زموږ واضح ډلې دي کنه چې يهوديان دي او یو عیسایان دي او یو مشرکین دي دین علاوه د څومره چې ډلې دي بت پرست وغیرہ وغیرہ یا نوې خبره راو باسي دا ټول ته او ټول باندې خبره منطبق کېدل شي منطبق کیږي ور باندې والنصارى او عیسایان من اغسو امنو چې ایمان راوړي بالله تعالی تعالی باندې ان استاسو د دینونو لګولو اهمیت نشته ځکه چې الله اټول نه اول د ایمان ذکر کړی دی مؤمنان يهوديان عیسایین نصارا دا ټول بیا څوک چا د پر اهمیت ته من هغه څوک امنه چې ایمان راوړي بالله بالله باندې والیوم الاخر پرز د اخرت باندې وعمل او عملو کی صالحا نیک فلا خوف يربني عليهم باغي باندې ولا هم او نه باغي يحزنون غمجني لقد بتحقیق سرا اخذنا من غستی و میثاقک لك وعدا بني اسرائيل د بني اسرائيلنا وارسلنا او من راستولیو الیهم دوی طرف ته رسلا پیغمبران کلما هر کلا جاءهم چراب غدویتا رسول یو پیغمبر بما پاغه حکم سرا ان هو به کو تداس حکم لا تهوا چنبخو انفسهم د دې زونو د دې نفسونو خواہشات د دې نو به څکول فریقا نو یوډلا کذبوا دروغجن کولا به د دروغ نسبت به ورته کو او فریقا او یوډلا یقتلون چې دوی بوجلا وحسبوا او دې خیال کړو الله تکونا چې کني نبوي فتنه خرابي د دې کارنا ان دې کار به موږ ته خرابي رونه رسي موږ به الله تعالی عذاب کې ونه چي فعمو بسړاند وسمو او کانشول بدویړاند او کانشول ثم بیا تاب الله توبه قبول کړه تعالی علیهم د دعوی لفظي معنا خدا سینه ده کنه تاب الله علیهم باغوی باندې او محاوره معنا متوسط وکړه د دې یو واقعه هم راځي د دې آیت نمبر یو اویم کې چې بخت نصر چې کله په دوی باندې حمله وکړه يهوديان نو ډېر دغه د دوی د بیت المقدس او د دوی د علاقې او د دوی د ډېر خلک اونې ول مړ کړل او جیلونو ته واچول او ځان سره بوتلل او بیا غده کې دوی بیا الله نه معافي وغوښته چې الله تعالی موږ د کړي کار معافي غواړو او بیا ودا سینه کو او بیا تعالی تعالی شاه فارس د دوی ته الله تعالی ذریعہ جوړ کړل او دوی بیا خلاص کړل د جیل نغې طرف ته اشاره ده نو الله میرا بني وکړه په دوی باندې ثم عمو بیا لاندشول وصمو او بیا کانشول کثیر ډیر منهم د دوینا والله او تعالی بصیر لیدن کړه بنا ده بما بغت باندې يعملون چې دوی کوي لقد بتحقیق سرا کفرا کافر شول الذين اغكسان قالوا چغي واي ان الله بشکل تعالی هو المسيح چغا عيسى ده ابن مريم چې زوی د مریم هو المسيح ابن مريم چغا عيسى عليه السلام ده چې زوی چغي واي چې دا خدای ده هغه کافر شول وقال المسيح او ویلو عيسى عليه السلام يا بني اسرائيل اي اولاد يعقوب عليه السلام اعبدوا الله عبادت کی د الله تعالی ربي چې زما رب دې وربکم استادهم رب دې عيسى عليه السلام خدا نو ویل چې ما بندگی وکي او نه دا ویل چې زه خدای یم او نه دا ویل چې زه هغه زوی یم بلکې هغه دعوت ته عبادت کړو نو هغه خبره وسم ده انه بشکاغا ان خبر دادا من اغڅوک یشرک چې شرک کی شریک جوړ کی بالله الله سره فقط بتحقیق سره
حرام کړی دی الله ولا تعالی علیه باغ باندې الجنت جنت ومأواه او دې بدهغه النار اور وی الله دې تاسو بچ کی شرک بالا نه معاف کړي وما للظالمین او نشته ظالمانو د پاره من انصار څوک مدد کوونکې لقد بتحقیق سره ان دام کافر شو چې عیسی علی السلام نه خدای جوړ کی بل کافر خی لقد بتحقیق سره کفرا کافر شول الذين اغكسان قالوا جغي واي ان الله بشکل تعالی ثالث دریم دے ثلاثه بدریو کی دریو نه دریم دے او دا د دې هغه متاسو بګه خودلې و چې عیسی علی السلام دے او یو جبرائیل علیہ السلام دے او یو الله تعالی دے بیا ورسته د دې عقیده دینم بدل شو دریم ورکه مریم علیه السلام جمع کړل او ویل چې دا درې دي او بیا به ورته دا توجیه کوله چې دا داسې ده لکه یو روپۍ چې باغې کې پیسې دي او دا پیسې خو په حقیقت کې یو ده او چې کله بیلی کې نو ډېری دي نو دا غرانګي او په خپل په دې هغه کې اوسه پوری دي د کتابونو دې ډکړي دي خو دې وضاحت کړي شوی نه ده وما من اله او نشته څوک اله معبود الا مگر شتا اله جا اله ده واحد یو سوا د الله تعالی نه بل اله نشتا وان لم ينتهوا او کثیر دی من نشول عما دغه خبرنا یقولون چې دی وای لا يمسنا نخامخ ابرسي الذين او خلقوا كفروا چې کافران دي منهم دوینا عذاب علیم دردناک افلا یتوبون آیدوی توبنو باسی توبن کئی الاللہ اللہ تعالی طرف تا ویستغفرونه او بخنن غواړي دهاغنا والله اللہ تعالی غفور بخون کے دے رحیم مہربان دے مل مسیح ابن مریم نو عیسی علیہ السلام زوید مریم الا مگر وہ رسول پیغمبر قد بتحقیق سرا خلق تیر شوی دی من قبله وړاندې داغنا الرسل پیغمبران څنګه چې نور پیغمبران تیر شوی دي داغنا دا پیغمبرو و امه امور دهغه صدیقه اگر رښتینی وا هغه دروغ نه ویلي او نه هغه بل د دې څنګه الزام په لګی د بدکاری وغیرہ کانا اود ادواړه عیسی علی السلام امور داغه یا کلانی چې خوراک وکاو الطعام د خوراک د طعام روټي نو کخدای وای یا د الله بچي وای د روټي ولې خوړل انظر وګرا کیف چې څنګه نبینو موږ بیان کوو لهم دویتا الآیات آیاتنا نشانی څنګه وضاحت سره موږ خایو دي ته نشانی ثم بیا انظر وګرا ان يفكون چې کوم خواته دوی اړولي روان دي مخ اړول دي او روان دي مغه مسلسل قل او اتعبدون آیاتاسو عبادت کوي من دون الله سوا د الله تعالی نه ما ده غشي لا یملکو چاغا مالک نه ده اختیار نه لري لکم تاسو د پاره ضررن د نقصان رسولو ولا نفع او نه د فائدې رسولو نو د عبادت کوي تاسو لکه سورۃ جن کې آیت نمبر 2 کې الله تعالی د دې نور وضاحت سره خبره کړې ده سورۃ جن آیت نمبر 2 دویم 2 اده کلا فرمایي چې دې ته وایا چې لا املک لكم ضرا ولا نيماز مالک تاسو د پاره د فائدې یا د نقصان رسولو همغه وایي چې موږ ته فائدہ مرسي او نقصان مرسي د مرګ نه بعد هم او الله وایي چې نه دي سي نو موږ الله ومنو او کله بل چا ومنو والله او الله تعالی هو اغا السميع اوریدون کړي هو السميع اغا اوریدون کړي العليم او په هده قل او یا اهل الكتاب اهل کتابو لا تغلو تاسو زیاته مکوي مبالغه مکوي حد نه ما اوړي فی دینکم خپل دین کې غیر الحق بنا حق سره دغه چې عیسی علی السلام د الله پیغمبر دی د الله تعالی بنده او چې پیدا کړو او تاسو هغه نه د الله زوی جوړ کو امدا غرنګ عزیر علی السلام نه يهوديانو د الله زوی جوړ کو امدا غرنګ موږ د خپل پیغمبر نه هغه درجه ور کو چې کومه دغه درجه سره مناسب نه غیر الحق بنا حق ولا تتبعوا او پیروي مکوي اهواء د خواهشات قوم د هغه قوم قد ضلوا چې په تحقیق سره هغه گمراه شول من قبل د دین وړاندې واضلوا او هغه گمراه شول كثيرا ډېر ان گمراه کړ نور خلق لرهم وضلوا او گمراه شول عن سواء السبيل د سملارنا لعنا لعنت کړي شوی دی الذين باغ خلق باندې کفروا چې کافران دي
من بني اسرائیل د بني اسرائیل طرفنا علی لسان داوود پجبد داوود علیہ السلام و عیسی او پجبد عیسی علیہ السلام ابن مریم چې زوی د مریم یو ذالک دا ان دا زکا د لعنت به زکا کړي شوی وو بما عصوا بما په سبب د عصوا